يسألونك من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان. په اسمانونو زمکو کې چې هر څه دي ټولې خپلې اړتیاوې له همغه نه غواړي. هره شیبه هغه په نوي شان کې دی. تورتم او پرنا دی سلطنت دی شریک نلری تنها دی سلطنت دی. کله چې سمندر طوفاني شي څپې راپورته شي او هرې خواته پر کښتۍ راماتې شي نو د کښتۍ سپاره خلک چیغې کړي چې یا الله یا الله. دریابونه چې ټول درته تسلیم دي پر تورتم او پر رڼا دی سلطنت دی شریک نلري تنها دی سلطنت دی. کله چې کاروان پر دښته کې لاره ورکه کړي او لارویان د لارې پر موندلو بریالي نشي نو غږ کړي چې یا الله یا الله. ستا ثنا وایي زره زره ریګونه پر دې غرونو او صحرا دی سلطنت دی. کله چې انسان له ستونزو او پیښو سره مخ شي او د خلاصون لار ورته پیدا نه کړي نو غږ کړي چې یا الله. کله چې د بېوزلو او سوالګرو په وړاندې ټولې دروازې وتړل شي نو غږ کړي یا الله. کله چې تدبیر کار ور نه کړي لارې وتړل شي او ناهیلي رامنځته شي نو غږ کړي یا الله. کله چې پراخه ځمکه پر چا راتنګ شي او زړې خولې ته راشي نو غږ کړي یا الله. مرګ او ژوند عزت ذلت ستا په قدرت کې مرګ او ژوند عزت ذلت ستا په قدرت کې پر هر حکم او قضا دی سلطنت دی. یوازې الله تعالی د دې وړ دی چې سپېڅلې خبرې له اخلاص نه ډکې دعاګانې ریښتونه غږ او پاکې اوښکې ورته پورته شي. په فریاد چیغو او دعاګانو کې یوازې د حمد نوم پر ژبه وي. زړه یوازې د الله تعالی پر یاد ډاډ ترلاسه کوي. احساس او ذهن ورسره آرامیږي. عقل بیرته راګرځي او انسان ته دا یقین پیدا کیږي چې الله لطیف بالعباد. الله تعالی له خپلو بندگانو سره د رحم او کرم چلند کوي. راته وبخه هم واړه عصیان دا مې تا لرزاري دی یا الله. الله تعالی څومره ښکلی نوم دی څومره ښکلي توري دي څومره قیمتي کلمه او ریښتونه تعبیر دی. هل تعلم له سمیه. آیا بل څوک هم د ده هم نام شته؟ د دې نوم پر یادولو سره سملاسي د قوت، نصرت، عزت، قدرت او حکمت لرونکی ذات ذهن ته تصور راځي. لمن الملک لله الواحد القهار. په هغه ورځ به څوک د واک څښتن وي؟ الله. د الله تعالی د نامه په ویلو سره د نرمۍ، ورکړې، مرستې، مینې او احساس پلوشې راښکاره کیږي. وما بكم بنعمة من الله. هر څه مو چې ترلاسه کړي ټول د الله تعالی له لورې دي. هغه د جلال او عظمت څښتن دی. زوروري مقتدري لوی خدایا ته خالقي پر هر چا دی سلطنت دی. ستا جلال او سپیڅلتیا به څنګه بیان کړو
ځکه د لغاتونو ټولې زیرمې ستا د جلال له تعبیرونو څخه عاجزې دي. پروردګاره خفګان مو په خوښۍ، غم مو په خوشحالۍ او ویره مو په امن بدله کړه. اے الله، د زړه اور مو د یقین پر یخو اوبو او د نفس کروټې مو د ایمان پر خوند یخې کړه. اے الله، زمونږ غم، خفګان او اندېښنې له منځه یوسه. مونږ له ویرې او بېزړیتوب څخه تا ته پناه دروړو. پر تا مو ایمان راوړی، له تا څخه مرسته غواړو، بېشکه چې ته غوره مرسته کوونکی یې. د ګناه پیټی مې دروند شو لویه خدایه، حال مې ورځ تر بلې ورځې خرابېږي. بری راکړه مقابل کې د شیطان، ډېره ستره دښمني ده یا الله. راته وبخه همه واړه عصیان، دا مې تاله رضاري ده یا الله. د شیطان له وسوسو غواړم امان، زړه مې تا ته فریاد ده یا الله.